هرات ولایت کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې د روان کال د پیل راهیسې شاوخوا 9,000 ماشومان چې د زړه سوري په ناروغۍ اخته وو د دې سازمان لخوا یې درملنه شوې ده. د هلال احمر ټولنې صاحبي رئیس احمد الله افضلي بیا څرګنده کړه چې له دې سره سره د کورونا وایروس له کبله د لګول شوي محدودیتونو د دوی د چوپړتیاوو چارې هم سخت ټکنۍ کړي دي. نور حادث مورد همکار په راپور کې واورئ. هرات ولایت کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې چارواکي وایي چې د روان کال د پیل راهیسې شاوخوا 9,000 ماشومان چې د زړه په ناروغۍ اخته وه د دې ادارې لخوا یې بشپړه درملنه وسوه. میر ګلاب الدین میری هرات ولایت کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر ویل چې افغانستان کې د ادارې د مرکزي دفتر لخوا شاوخوا 15,000 نور ماشومان چې د زړه سوري په ناروغۍ اخته دي د ځانګړي کړنلارې له مخې د درملنې چارې یې په لاس کې اخیستل شوي دي. نسبت به اینکه ثبت و رجستر اطفال مبتلا به سوراخ قلب فقط در دفتر مرکزی اما از یک آدرس انجام میشه و نمایندگی های ولایتی و دفاتر صاحبی هلال احمر نقش معرفی کننده دارن. آمار تخمینی میتونم ارائه کنم که نظر به معلوماتی که داریم تا حدود 9,000 طفل تداوی شده و بالای 5,000 طفل هنوز در حالت انتظار به سر میبرن و اونا نظر به تخصص جناب دکتر صاحبا نظر به بیماری اطفال بعضیا توسط دارو تداوی صحتیاب میشن، نیاز به عملیات ندارن. اما اونایی که وخامت و بیماری اینا جدی باشه بدون انتظار به صورت عاجل انتقال میشن به خارج از کشور و یا در شفاخانه‌های داخلی افغانستان تداوی میشن. احمد الله افضلي هرات ولایت کې د هلال احمر افغاني صاحبي دفتر رئیس وایي چې د کرونا وایروس له کبله رامنځته شوي محدودیتونه د دې ادارې چارې هم سخت ټکنۍ کړي دي. ښاغلی افضلي زیاتوي چې د محدودیتونو په نرمښت سره د دوی د چوپړتیاو چارې به ګړندۍ شي. یکی از تاثیرات منفی کرونا ای بود که نیازمندان دیگه که مثل کسایی که مصاب به سوراخ قلب بودن یا پوکی استخوان که مسائل ما شما به جریان از هرات و از ولایت‌های غربی و کل افغانستان خدمات بفهمید از اونها ارائه می‌کردیم، متاسفانه این افراد از تداوی باز ماندن برای که محدودیت آمد. ما قبلا به هند یا چین قرارداد داشتیم و امیدواریم این محدودیت‌ها رفع شه و پس ما این فعالیت از سر بگیریم. په همدې حال کې مدني فعالان د افغاني سرې میاشتې مؤسسې لخوا د ناروغانو چوپړتیاوې ګټورې یادوي خو څرګندوي چې د دې ادارې کړنې د ناروغانو د زیاتوالي له کبله بسنه نه کوي. بدون شک نهاد هلال احمر یک نهاد خدماتی خوبیه و یک هماهنگ بسیار خوبی بوده، اما فعالیت از اینا خوب بوده کافی نبوده. به تناسب مریضایی که ما داریم، مشکلاتی که در این راستا وجود داره و مریضای قلبی که متاسفانه ماها و سالات به نوبت میمونن، این روند کلانی نیست، روند کوچکی است اما موثریت خود خوشبختانه داشته. تعداد زیادی که تحت تداوی قرار گرفتن خوشبختانه به شفایاب شدن. په همدې حال کې یو شمېر رضاکاران وایي چې دوی به په بیلابیلو برخو کې خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې چوپړونه وکړي چې دې چارې تر ډیره د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړولو کې مرسته کړې ده. مردمایی که سطح سواد اینا خیلی پایینه و آگاهی اینا واقعا ضعیفه. ما همراه یکی از همکارای دیگه برای آگاهی از اونا ویروس کرونا نمیشناختن. ویروس کرونا رو برای نشناختیم، راه جلوگیری از این شیوع ویروس کرونا رو برای اینا آگاهی دادیم. مدت زیاد میشه که ما در هلال احمر به طور رایگان و رضاکارانه صنف‌های انگلیسی، کامپیوتر و صنف‌های کمک‌های درسی به جوانان افغانستان ما درس میدیم و تدریس میکنیم و در تمام عرصه‌هایی که مردم هرات نیازمند به کمک باشن، هلال احمر رضاکارانی و تمام کارمندان هلال احمر اجراعات میکنن و در اینا کمک رسانی میکنن و خود جمعیت هلال احمر همیشه به پاسبان مردم غریب و فقیر بوده. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د دې بنسټ لخوا زیات شمېر ماشومان په کلني ډول د هډوکو د زړه سورۍ او نورو صعب العلاج ناروغیو باندې د اخته کسانو درملنه کیږي.